السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته خراب نن ورځې ټاپک او موضوع دا د آن ګریډ سولر پاور سیستم او د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې ده لکه څنګه چې تاسو ته ما په تیر درس کې ویلو چې په انټرنیشنل سطح د سولر سیټاپونه د سولر سیستمونه په درې ډول چې داغه د عبارت څخه یو چې د اپ ګریډ سولر پاور سیستم بل چې د آن ګریډ سولر پاور سیستم او دریم چې د هایبرید سولر پاور سیستم دی نو موږ پرون موضوع دغه وا چې د اپ ګریډ سولر پاور سیستم پر رابطه باندې وا پاغي کې تاسو ته موږ معلومات درکړو نن زموږ موضوع چې دا د آن ګریډ سولر پاور سیستم او د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې ده تاسو د وایټ بورډ کې وینئ چې موږ مکمل ډایګرام د آن ګریډ سولر سیستم او پاور چې هغه په د وایټ بورډ باندې رسم کړی دی او ډایګرام هم دلته تاسو سره د ویرینګ او سره د کنیکشن سره ستاسو سره مې غوښتنه ده چې دې ته متوجه شئ او ځانونه صحیح پوه کړئ دلته راځو د آن ګریډ سولر پاور سیستم عبارت د هغه سولر پاور سیستم څخه چې په دې کې د سولر پینلو څخه او د واډا څخه یعنی دوه د سیستمونو څخه د دې استفاده کیږي یو د واډا نه استفاده کیږي او بل د سولر پینلو څخه استفاده کیږي او د ته انورټر لګولې د دې د کار او پالت طریقه دا ده چې د ورځې پر مهال باندې سولر پینلو څخه انورټ چې دا کار او استفاده کوي یعنی د دې سولر پینلو د سیټ اپ نه چې کوم ډي سي برقازي دا کنورټ کوي د ورځې پر مهال باندې په اي سي باندې او دلته کورونو ته او داسې دکانونو مارکیټونو او نورو ځایونو ته د استفاده لپاره ورکول کیږي او کله چې شپه شي او د سولر پینلو باندې د لمر وړانګې ختم شي نو دا په اتومات ډول باندې چې ګریډ یعنی واډا برق تاوړي دولتي برېښنا یا مطلب تا جنریټر لګولي نو هغه ته چې شری کنورټ کیږي چینج کیږي بدلیږي نو بیا د شپې پر مهال باندې دا چې دغه د واډا د برق نه استفاده کیږي په دې کې بیټرۍ موجودي نه وي او بیټرۍ چې دا بیټرۍ نه لري دا صرف چې کوم دی د شپې پر مهال باندې د واډا نه استفاده کیږي او د ورځې پر مهال باندې د سولر پینل نه استفاده کیږي او دلته چې بیا د کورونو مارکیټونو او نورو ځایونو ته ورکول کیږي د دې ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ډیر سمپل او ساده دی د کتا چې څنګه په دې وایټ بورډ باندې ویني دغه دوه تارونه چې کوم د ګریډ نه راغلي دي فاز او نیوټرل چې مطلب یخ او ګرم دته ام سی بي بریکر ډبل پول لګيږي د امپیر مطابق مطلب دلته تاسو ولګول شپته امپیر دلته ریکوایرمنت زموږ غوښتنه د مونږ دته شپته امپیر ډبل پول ام سی بي بریکر لګو هغه بریکر لګو چې فاز او نیوټرل دواړه کټ کوي نو دغه غزیته چې څو وخت تاسو د ګریډ نه کوم برق غزي د پول ام سی بي بریکر ته ورکو د پول ام سی بي بریکر نه وروسته بیک کنورټر چې یا انورټر چې په دې کې په خپل دلته یو هولونه موجودي چې دلته لیکلي چې د واډا برق چې اي سي انپوټ چې دې ته کم برق راځي هغه ته فاز او نیوټرل کنیکشن کو په دې کې هم دوه گراوندینګ موجود دي چې یو گراوند چې هغه د اي سي لپاره دی او بل گراوند چې ارت مطلب چا سی وته وي یو ارت د اي سي لپاره دی او بل ارت چې هغه د ډي سي لپاره دی نو دغه دواړه چې د واډا چې کوم هولونه دي او کوم د اي سي انپوټ تارونه دي هغه ته فاز او نیوټرل کنیکشن کو او دن چې کوم د سولر پینل له ډي سي برق راځي نو هغه چې هغه ته هم د پوله ام سی بي بریکر لګو خو د ډي سي ام سی بي بریکر په نسبت د اي سي ام سی بي بریکر د امپیر زیات دي مثلا دلته زموږ ریکوایرمنت چې غوښتنه ده سل امپیر موږ ام سی بي بریکر د ډي سي لګولې ده او دا غینه بیا د فاز او نیوټرل لکه پازیټیو او نیگیټیو مثبت او منفي بیا موږ د دې نه چې دلته په انورټ کې خپل هولونه دي چې په دې کې پی وی سی ولټ ورته وي چې د ډي سي ولټ ته پی وی سی ولټ ورکیږي دغه د ډي سي پاور چې کوم دی هغه خپل هولونه دي زین دي نو فاز او نیوټرل چې د پازیټیو او نیگیټیو د خپل هولونه دي په ماغه چې دا کوي به خو دلته به ډیر متوجه کیږي چې چرته دلته د اي سي تاسو بدل مولګوي نیگیټیو او پازیټیو دا فاز او نیوټرل که تاسو بدل مولګوي نو مشکل نشته خو دلته باید چې تاسو پازیټیو او مثبت په خپل ځمانه او منفي په خپل ځمانه چې دلته دا غلط کنیکشن ونه کوي ځکه چې په انورټ کې مشکل راځي پر راځي او انورټ چې خرابېږي درې پوزیشن کې د دینه بیا چې درې تار چې هغه آوټپوټ وتلی یو موږ د دینه ارتالو او یو فاز او نیوټرل د سپلای د لپاره چې موږ کوته ورکو الته کنیکشن کو نو دا چې بیا د ته درېم ام سی بي بریکر لګو چې دا د آوټپوټ د لپاره دا چې کومه موږ مین بریکر دی ته ویو چې ټول مکمل د کوم انورټ نه چې برق راځي چې دا اپ کوي او ان کوي کورته دی لګولي که مارکیټ ته لګولي که دکان ته لګولي نو دا په به اف او ان کو دلته موږ تاسو وینئ دا ام سی بي بریکر د درې دانې لګولي چې یو ډي سي او دوه دانې د اي سي دا سن لګیږي لکه څنګه چې تاسو په دې وایټ بورډ باندې دا صرف ډایګرام دی دغه موږ په ډي بي بکس کې چې کوم مین بورډ دی په دغه کې لګو چې هغه سره به لیډونه لګیدلی چې تاسو ته خېج لري خو دلته موږ دې په خاطر لګولي چې تاسو د دې د ویرینګ کنیکشن او په سیستم باندې پوه شئ بل مهمه خبره تاسو ما پرونم کړې و چې د دې سیټاپونو لپاره مهم سیستمونه چې دي او مهمه
فعالیتونه چې دي دغه درې دي. یو به تاسې چې کوم سټرینګ برابروئ دا به د دې دغه چې دا سنټیګریډ درجه حرارت چې دی دا به په یو لیول باندې د دې هغه ډایګرام برابروي. بل چې دی د ویر سیز دی ویر چې څو ملي ریکوایرمنټ هغه به ورته انتخابوي. بل ویر کوډ دی چې ویر کوډ چې کوم ویر کلر کوډ دغه ویر کلر کوډ چې دی تاسې به په نظر کې نیسئ چې د فاز دپاره او یا د پازیټیو دپاره دغه به مثبت او دغه سور انتخابوي او د نیګیټیو یا د نیوټرل دپاره تاسې به بلیک انتخابوي او د ارض دپاره سپین هم شی لګولی شین هم شی لګولی تاسې هغه انتخابولی شئ. بل مهمه خبره په دې کې دا ده چې کله تاسې د دې انورټ سیټینګ کوئ او د دې نه بیا استفاده کوئ د انورټر نو تاسې دا دی چې په دې کې یو څو مهم اپشنونه دي په دغې باندې به ځانونه پوه کوئ. اول اپشن دا دی چې په سکرین باندې چې کله تاسې سیټ کوئ د دې کې سیټینګونه څو کوم سیټینګونه دي مهم سیټینګونه د انورټر عبارت دي د ولټو د سیټینګ نه چې کوم اے سی ولټ دې ته راځي د هغې سیټینګ به په دې کې کوئ. بل د ډي سي چې د سولر پینل نه کوم د پی سی وي نه کوم ولټ راځي د هغې سیټینګ به په دې کې برابروئ. او بل چې آوټپوټ چې څومره د دې نه تاسې آوټپوټ برق اخلئ د هغې سیټینګ به برابروئ. بل به د دې واټ برابروئ د امپیر او ولټ چې دی هغه به ورته برابروئ. نو دې کې دغه تاسې سوچونه یا دا بټنې یا مطلب دغه پینټونه دغه اینئ چې دغه سوچونه او بټنې چې دي د څه کار او فعالیت اجرا کوي. دلته چې دی دا دې ته پروګرام بټن ویل کېږي یا د انټر بټن ویل کېږي. دا چې کله تاسې پریس کوئ نو دلته په سکرین باندې تاسې ته سیټینګ راځي. دلته چې دی دا د ډاټا بټن ده او دلته تاسې هم د شیفټ بټن ورته وایي چې په دې باندې یو تاسې یو شی انتخابوئ. دا د سټپ ډاون او سټپ اپ ایرو بټنې دي او دلته چې دی دا د آف او آن بټنې دي. په دې باندې تاسې انورټ چې دی بندولی او لګولی شئ او دلته چې دي دغه بټنو باندې تاسې ښکته پورته کولی شئ. نو په دې کې به تاسې دغه شپږ چې کله ستاسې سیستم آن ګریډ سولر سیستم د پاور سولر سیستم نو په دې کې به تاسې دغه څلور پنځه شپږ سیټینګونه خامخا کوئ که چېرته پکې موجود نه وو. یو د دې د انپوټ د اے سی سیټینګ بل د آوټپوټ د ډي سي اے سی فټینګ بل د سولر پینلو د انپوټ اے سی فټینګ او بل د امپیر د واټ فریکوانسي دا ټول سیټینګونه به تاسې یو وارې په دې کې کوئ او بیا به تاسې سپلای شي ته ورکوئ کور ته ورکوئ. نو تاسې دغه موضوع وینئ چې په دې وایټ بورډ باندې ده. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د آن ګریډ سولر پاور سیستم او د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام په رابطه باندې وه. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه.